نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جنت د خوشبوئی په باره کې فرمایي من قتل قتیلا من اهل الذمه لم يرح رائحة الجنه وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. چاچه یو معاهد یو ذمی قتل کاغه به د جنت خوشبوئی ونه مومي. حال دا دی چې د جنت خوشبوئی 40 کاله لرې مزل نه حس کېږي. یعنې کله چې یو انسان جنت طرف ته روان وي 40 کاله مزل پاتې شي د هغه ځای نه به د جنت خوشبوئی حس کېږي. د ډېر خوشبویه کور الله پیدا کړی. په بل حدیث کې داسې راځي چې 80 کاله لرې نه د جنت خوشبوئی حس کېږي. په بل کې راځي د 100 کاله لرې، او په بل روایت کې 500 بل کې 1000 کاله. او د دې تفاوت جواب امام ابن قیم رحمه الله کړی دی. وی وجه دا ده چې جنت 3 قسمه دی: اعلی جنت، ادنا جنت، متوسط جنت. اعلی جنت چې دی د هغه خوشبوئی به د 1000 کاله لرې نه حس کېږي. ادنا جنت چې دی د هغې خوشبوئی به د 40 کاله وروستو نه مخکې نه حس کېږي. او کوم چې متوسط جنت دی هغه د دې تر مابین. دویم جواب دا دی چې د مزل فرق دی: اعلی تیز رفتار، متوسط رفتار، ادنا رفتار. تیز رفتار چې سړی کوي نو هغه به په 40 کاله کې رسیږي، او مدم رفتار چې کوي په 1000 کاله کې به رسیږي، او متوسط د دې تر مابین.